تکلیف شي که خېږي که نه اورې او په دې کې مې یو سړي خبرې کوي نو غږ ته کوي السلام علیکم عباس حاجي صاحبو قرآن خورې یاره په والله که نه دا که د خدای ظالمان چې پېښور ته لاړي نو د انځور ګلې بیا راښکاره کېږي نه وای مړه زارېږه د باندې دا د اخینه د خدای مسلمانه پېښور کې خو نور یو نظر راښکته شوی دی یار کلي پسې بارمان وکړي خو وخت په تېري عمر دا پیدا دا د ولې څه سکي او څه خوري داسې کار وکړه لاول باندې لږې مزیدارې تازه اوبه وڅښه ښه مړه اوبه پرې سړیا اوس هغه وخت نه دي الحمد لله دوکان مې چلېږي یخ شربت ته باندې څکم ازان یاره د مخامخ کور دی وزه ډېر یخ نه ښه مری مې خرابه دا غم مه کوه ځه الله دې خوشحاله کړه دومره چې را سبتې مو سره وګورو که نه چې کوم کسب سبلی دي ورسره واه بعد چې سب سبلی به منې په ایماندارۍ که نه یزدیا تا که سمې سپږې دي مالګې نشته ولې نشته هسې رښتیا که سمې ډېر شي دي پت خوراني ویده مغه نوم دې مرا لس پک کړ دونه ګران نوم یې خو د خدای ظالم قسم په خدای کو په خوله مې راځي من داسې کار وکړه شابه د کوټوال یار نه راغلی که نه د پېښور نه او یخ شربت وکړه هغه هم د روخبزي یا سړیه دا د کوټوال یار دې څوک دی د خدای ظالم قلاقل استاد راغلی دی وایي قراقل راغلی یم ډېره موده پس راغلی دی د روخبزي شربت نه خو په پېښور کې اوسېږي هغه له فرج نه بوتل یخ یو څه شابه څنګه بچی ښې وایي یم قراقل راغلی خو ډېر د حیا سړی دی ډېر د عزت سړی دی هغه له به زه لرې چینو شربت کوم داسې ښه شته بوتل به ولس یخ راوالم ولا به یوسي شابه دا کوي خو دا بره وګوره یې سړی په کوم ویټاړ ما باندې امتاجي ده که نه یم ښه سړی چې راشي هغه دار سړی خو دا ماشومان باید ما پیدا کوي ګرمي لري ده ښه ځان یې درکړم ځه دوکان ته دا دومره له لږ سمه ده ها شپېته ځله پکې مې کړه یخ شربت ها راځه یا مړه څه خرچه پرچه دې وکړه یار پرېږده خرچې مړه بس مړه الله دې ستا له ډېره آباد لري امین کلي کې مړه تنګ شي نو ما وې زما کلي ته لږ لاړ شه زما خو یادې که نه څه حالات دې ټول ښه تېرېږي الحمدلله ښه ډېرې تېرې مېلاوي الحمدلله زما چې سور کې یې نو ما شکر دی ښه وخت تېرېږي سبزی هم ښې خرڅېږي دا چې سړی شپېشې سبزی وي مړه په والله که نه زما کلي کې داسې ملګري دي که نه اکثر ما ته وي د هغه دوکان ته مې بوځه خو ټیم مېلاوېږي نه چې راولم یار د خدای ظالمه ریواله که نه ریواله بلې پیرې چې راځم نو انشاءالله راولم بیا خامخیر راولم بیا خو د یارانو یار یم احوال اوس الله دې خوشحاله کړې تاوان مه کوه مړه اوس که څه یار زه کارم کوه ته کار خپل کار داري ساته خدای پاکه ته خپل کار داري ساته اوله دا سړي اړه کړې خو ډېره ښې سپلی مو جوړې کړي وګوره ډېرې ښې سپلی نه دا راته ووایه د خدای مسلمانه لکه داسې کېده ولې دا اوس هم ته استعمالوې ځان مې د پلار د لاس و د خدای ظالمه د دې نه ښه ډبلې بله نشته نه که نه داسې کار وکړه انشاءالله ته زما د موبایل نمبر پوسه شته که نه خو ما ته یاد نو زه به کوشش کوم چې بل ځل راځم که نه نو ما سره یو ډبلې پته زه به تا له هغه ډبلې رولم ښه ده ته خدای مسلمانه زما د نیکه د لاسته بیا مې د والد صاحب بدله وبخښي بیا مې والد صاحب ته پاتې شوه اوس ما ته پاتې را خو ما خو د اوته کالو کار مې بند کړی دی نو ما سره به تا درکړم ویم دا هم زما د نیکه د لاس و ده وې دونې سلونې یې اوس کار نه کوي نه زه راځم انشاءالله هغه ډبلې رولم صحیح ده زه به لاړ شم شاباس که ده شاباس که نه به زه به لاړ شم وې ویزمه څنګه به ځې د خدای ظالمه روټۍ تیاره بس وړمې چې څه تیار یې هغه تیار وي ته بس 2 منټه تېر شه راغلم ما تکلیف مه کوه که نه یار پرېږده تکلیف خدای شته صرف ستا سلام نه راغلو بیا یاره ډوډۍ به خورې نو بیا بس ما نو مه قزورو سړی که نه ته بس کېنه ښځه ورشه زر راځه ښه دا لوښي بیا اوسم یو ځه په کله خیال دی دا بیا یو ځه یاره مړه خو عباس حاجي صاحب و زورور سړی هغه دې له مې سپږې وکړه چې تا مې سپږې وګورم دلته کښېنه بدخوراني اړه راپاسه بیا څه چل دی خیر دی را بسکټ دی بلې د خدای ظالمې وایم هغه خپله کور نه دی وایم روټۍ ته مې ایسار کړه پېښور راغلي روټۍ مې نه خوړلې نو بس کې مې روټۍ راوړمه یا سړیه
غوښه او لوګان هم پخ کړي دي په یو دوه روټو بېکاره شي یو د خدای ظالمې د خوراک نه دی د خوراک اوس اوتې دی دا د پېښور خوراک دی د خوراک باندې نشي کولی بیا په ارام کښېنه سړي له خوراک ور ماته پته لګي خو په تبۍ کوله تبۍ بیا کوله هغه بېل وخت اوس به د مور پیدل کړی خدای شته اوس خوړلی شي وایي هم بیړ تا چولي ته دا پرېږ شابه شابه چې تیاري هغه تیاري دې سړي دم په سترګو لمدې معلومې پکې روغه شولې دی خو ای بس بس دا خوند کوي دا د کلي ترکاري دي پېښوریان وخوري نو په ایمان مزې پکې مزې دا ډېره قیسې مه کوه شابه 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 نو دا به داسې وړمه راځي صاحب دا اوس وګوره دا ډبلې ده نو دا زه خپله ډبلې وړم چې هغې ته ډبلې وایي هغه خوراک ورسره دې صاحب مکه تکلیف ته وکړو د خدای ظالمه چې څه تیاري هغه تیاري کېنه راځه که ته نه خورې نه بس سموړي مړه راغلې به وي یا پرېږده بس کار مړه زورور سړی که د خدای مسلمانه ته دا خوره شابه دا ته وایه خوراک ورسره که نه چې د ښار مازدیګر څنګه زموږ د کلي په شان د خدای مسلمان د ښار د مازدیګر نه د الله ساته ښه او کوچي بازار څنګه وي خلک پولیس صفتونه کوي تپوسونه مه کوه آیات لري د آیات ښه ښار ته د خدای مه راولې ته یو ورځ خو چکر شه که نه مړه روزګاري کوم نه که نه خوراک ورسره روزګاري کوم دقه چل دي که نه خوراک کوه ښه شرمېږم نور خوراک ورسره خپل کور دی ښه په مزه خوره تختې خدای نه کوي د خدای مسلمان د ما خپل دی یو او که نه ښه په کلار په خیال کې ښه دا ته وایه که نه چې پېښور کې مله ګاډي مالې خوب ډېري که نه دومره ګاډي به یې که نه او دومره ګرمي جوړه کړې ده ښه دی نشته نه ماله بیا چېرته خو به درځمه ښه او ګنټګر کې به ګورې ماله خامخا چکر راکړه په ګنټګر کې هیه نه خو د هغې ترکاري نور راوړه نه نه الله دې خوشحاله کړه د پاته دي صاحبو زه به لاړ شم که نه اصل کې کلي ته زه دې لپاره رالم که نه چې ګاڼې ځای په ځای شروع دي نو ما ویلې که چا ستاسواله ګوله به یوسم ښه داسې کار دی که نه چې کو ډبلې ایره نه کېږي وی د خدای مسلمانه خلک چې ما ته دې یاده کړه وعدې سره به انشاءالله خو سبا راتلم دا بله ورځ راتلم دا ډبلې دی په ما وایې راوړې ښه غم مه کوه دا سلام دا انشاءالله ما سره امانت کې ښه صحیح ده انشاءالله ځه دا دې مه شه ویم زارېږه د ښار د خلکو نه السلام علیکم وعلیکم السلام خدای پاک را سړی خو تش تور راغی زه خو ځان سره سره ولړېدم وایم یې سړیه ته خو داسې ستړی ستړی رالې تا ته چې ما د کور دا سوداګانې یادې کړې دي د خدای ظالمې ویم د مېلمانو نه اوسګارېږم چې دا سوداګانې وړمه وایي بېمباري مېلمنو ته څنګه لاس په نامه ولاړې چې زما مور پلار راشي په سترګو دې ورته تیاري نو ستا مور او پلار ما له سره وړي مېلمه خو چې راځي نو خامخا ځان سره وړي که نه وایي تا روزانه خولې پورې ری راښکلي الله پاک دې موړ مه که دا یو من غوښې چې درکړي دي په شرط دا غوښې ولګي داسې کار وکړه یخې اوبه راوړه شابه یخې به درله راوړه بس هغې هغه به کېږي سترګې به وباسي مور او پلاره بس دې که نه سړیه السلام علیکم حاجي صاحب وعلیکم السلام ورحمت الله یو وبرکاته ستا پرې مارکېټ کې دومره تنګ تنګ شورې روزانه که نه یا خامخا بازار دی که نه یم د خدای ظالمه په ایمان چې رپېدل څنګه راپېژنې سترګه سړیه ویم د خدای مسلمانه ویم زمین د مشرانو هغه متل دي وي دوست خو هغې چې په سخته کې دې په کار شي ویم د پېښور نه صرف او صرف کلي ته ستا لپاره رالمه ډبلې مې دله وړه نو سترګه مې رپېده مې چې د بلې راوړه خو نه ویې وایي دومره یاره ما نه په ایمان کې ویم ګرانې راباندې که د خدای مسلمان دا ما چې ته په زندګۍ کې چا نه ورکړې نه ده نه د بلې خو نه اصل د بلې خو راګوره یو خبره ته کوم ګوره خیال بیا ساتې ورته غم مه کوه سړیه ته زما یار یې په سر مې درد اشنا چې غم کوه ښه چې او روندار ته مې وویل چې ګوره پتې پکې لږې زیاتې دي ښه وروره غم مه کوه دا د کلي چهره دا د پېښور چهره چې دا اوس کې باور په والله چې دې منم ښه به مې ټکړه ځه 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 په ډبلې پلاره خیال ساته خدای پاک راسه تر خو ګوره سترګې را لړندې کړې چې دا بل بیا په کومه لښته دی چټني رالو که چټني مې دای تیار هم کړه پتې یې نه دی افغاني ولې خدای پاکه وایم ستړی شومه داسې کار دی که نه چې یو یار مې راغلی دی
او پاس یو دوه چې ور پخېږي وای ستا دا یاران د خدای ستا په پوره ماړه کې چې ګورم نو یار مې راغلی بیا کوم یار راغلی د خدای ظالمي خوراکونو سره راغلی وای دا خوراکورم جوړې بل کار نه خو دلته خو شوړې وروړي او د روټۍ ټیپ شي بس من کر رامنډه کی مړې په دې خو دې لاس کې را نو حدیث شریف دی چې مېلمانه چا که راځي نو بختور خلک دي هغه دی لا څه کوي مېلمه سره دا قربم خېټه غواړي شي سړیا فهم یې سړیا په خواني حکومتونو چې مېلمه به راغله خوشحالېدې به ورته په دې حکومت کې خلک په خپلو بچو په خپل ځان تنګي ته لا مېلمه یادې مړې په ما سترګې مه روباسه خو پاسه یو دوه پیاله چای برخېږه هغه م خېټ رخي و 400 والي چې پته ورته ولګي فهم دوه پیالې خو له نه په خو یو پیالې به په حکم تا سره د خپلې خېټې مغم دی ما ته پته نو دی د خدای ظالم په ما دې نه پرېږدو کېږي بیا بیا دې رنګ تورېږي نو نور به څه پوه شم ما ته پته لګي سوځېدلې ظالم خدای بیا خو بنیاد وخت کارګاه نه جوړېږي په ایمان چابا ناوخته وي دا والا چې ګرمه ګرمه ها یاره عباس دې سي خو پکې ته کې نه دی خوشه په والله شي من څه ده دا ټول خو دې مسلمانانو غزامن دي شو یا یاره هغه یو واجب چې کوم دی کنه په سعودي کې د خیر کنه او بل امجد چې کوم دی کنه په کویت کې دي او دوه ماشومان دي کنه زمون ماما نشته خدای ظالمه واره واره لیکو جینه شته ما دا خو دې مسلمانانو فکر کوي الحمدلله دا یو خبره تکومه ور زمون تکله زمون د خو دې درکړي دي ښا دا ساسو یاران نو څنګه واګانی او ګورې ډبلې ګورې ایوان ډبلې راوړه نن د خدای مسلمانانو ويم ستاري په لاسي سل کال کې داسې نه کیږي نه بس کخیلی دا اختر روان دی شاید خون د اختر کار به کوم شاید دا زما ربک دا خو جون درکی امين تاسو چې خبر قلاس که خیر ها تاسو زرداری سپلې میراویږي ماشاء الله عمران خانو د زرداری مړه ته سپلې یادوا او دا ما د خلک اسیا باز باشاره وي عباس یې سپتو نو خلاص چونګا دا ما یو مرګ په تنوري نه مې کنه په فلمونو کو رامو کې کار کوي بل چې انشاء الله راځم سره بغار غوړم یلا خیر ما خیر راوړل باندې او دوه ته ولا تقبل لا زين بخوخي كم بس ها خلاص لا المجرم سكت انا يقول انت ولاد ما وقت سيدي لا والله مستغرب ويا خبرتكم دبريك ولا خير خطا وتقمك وا دبلي بس سباي ساتما ها فايمان زاشم دبلي يرا دي خد دبلي راويلا ملاته بیغمو سا و بشي کنه یار دا وړه خبره ده یار چې سره مې واده وکړه واده به په واده هیڅ غم مه کوه ټیک شوه یو منټ السلام علیکم هه مغازیه د خدای مسلمانانو دې مار به ماته وی چې ما د کلی ته چکر راکا او کنه دا چې کلی ته لاړ شو نن د باندې کلی دا نو دا ټیم داسې بې ځایه نه دی ټیم بې ځایه نه دی د خدای مسلمانانو چارته د خدای غځای دی ښځه ټیک شوه ګوره یو خبره ده ما له به ګوره سپلی اخلی ده سپلی نه موږ مخکې ملګري ده د بوزمه او دا زرداري سپلی ده له جوړو نه مړه به زرداري بیا هغې څه څه کوم ما له به د عمران هغه سپلی دی د عمران هغه سپلی بدله والم خو ګوره یو خبره کوم پیسې میسې به ګوره نه ورکړې ښه مفت زما ملګری دی که نه مړه ښځه به ټیک شوه داسې کار دی که زه کپړې بدلوم نو بس دا اخري که نه مړه چې نه مړه دی کې نظم که نه زه کپړې بدلوم دا لږې خیرې نشوي دي مړه نو عقل دې مړه ټول د باندې خلک دې چې جوړه ده یار ستا دې کې زه نو دقې راته یم که نه کو چېرته ګرېج وم یا ګوړه موړه راباندې په دې جامو د وخت نوي جامې وي یا ښه سیده نو بس بیا به یو کار وکړو که نه داسې کار وکړه ته هم جامې چینج کړه او زه هم دا ګیټه میټه بدل کړم که نه ښه ښځه ټیک شوه زه ته ورځم زه به انتظار کوم هلته سیده بیغمه بیغمه راځه سترګه مې داسې رپي چې بیا څوک را روان دي او کارګم وختي چغې باندې شي دې په لرزان دي دې په لرزان دي وګوره ظالمې تورې زلفې مې زلفان دي او مړه زه نږدې نن ګډې وډې دي دې غونډه ګانه دې غلطه دي بیا څه چل دی امیر په خپلني په ایمان دونې مې خوښې که نه چې زه تا ته ګورم او ته صرف ما ته ګورې ویم ته که ما ته ګوره خیر دی خو زه تا ته نه شم کتلی ولې بس الله مې د مور په سر سترګو لنده کې داسې بدرنګ دی ورکړی یم بدرنګې ته ځان ته کتلی شه کې زه خو بیا هم ځوان یم بلې دا خبرې پرېږده څه بیا بیا که نه قور یار مې راغلی دی وایي بیا راغلی دي په خولې لاس کې را د خدای ظالم یو هېکټر ورسره راغلی که نه تا ته په درمونې په شان دی
وایي هم د هغه په شان خوار خوشي به وي هغه به هم روټۍ پسې راغلي نه پیدا سړیا ها. داسې کار وکړم چې روټۍ خورې نه وړم ها. نه ولا چې وړم څه فروټ شته وایي په فرج کې خو څه ناڅه پراته دي بس کو خرمانه وي کو ام وي کو ارسي شابه زه مخه سوي د مسلمان دکان ته وایي زه ته ورشه ورشه مخ لاسي وینځه او بیا زه راځه ورشه شابه که کنه نه وخت دې کنه پاکنو خزانه د بالا ده حاجي صاحب مونږ بلار شو خان اشاره کنه نه یو جوړ سپلای دلا ورکا 10 نمبر خو 11 نمبر 10 نمبر ټیک ده 10 نمبر سپلای راوړه زردادي ها مړه زرداری مړه ده کنه ما نه لګي عمران کاکا عمران ولا راوړه عمران आवाज ده دا ورته سو هو خراب شي ها ډیره مننه ده یو خبره تا کوم حاجي صاحب نو دا باندې ګور خیال ساته ګور خراب شي ودل نه ګیله مې تکوله خو ما ویرا نه کوم ته پیش وی غم مکو سړیا خیال مې ساتم دا غم مکو دا خو د لیکه د لاس راغی دا باندې ها ډیر خیر ساته کسي یا اوس څه پیسې دې ما ساتم تاسو ولا خیر دې کنه او یا نینی حاجات خوشاله یو خبره دا باندې ګور جام خیال ساته زه دا لا باندې دین نو پټوي ها او نو خدایا پاک چې اوس په مې یو کور کور رسمي خلاصېږم جبانه نه اپات ویم سپلیم لاله کو دوی مزرو کو او دا باندې ټول شروع کو یا زم کو ته چې خیسه سلام کوم چې سو وسو ګنه راکړي ای دم کلان دې راکوش شوې که نه د خپې در لماتو مغون فرشم په شرمونو شرمو یم یې سړیه ولې مور دې مړه ویم مور بس تا مړې په خراب شي نو د خولې نه دې کوک کړې جوړ کړې نو څه چل شوي چې په ویر باندې سمه خبره وکړه څه چل دی ویم زاریان دیم چې د کور نه بزان څنګه خلاصو وی د قراقور نه بزان څنګه ولې ملامت یې پته پیسې دې را باندې څه چل دی چې داسې ته پته لاندې ویم پښتون چې پښتون یې که نه د چا یو پیلچین یې او ما یو ډبلې را کړې ده خو چې کینم نو ډبلې چې پاسم نو ډبلې چې راځم نو ډبلې نه د کشمیر مسله ده وی ویم یې سړیه دغه تلي چې پک لکوي هغه مکه ډبلې وی د دې خو آسان علاج دی څنګه ویم داسې چل به وکړې چې یو ورځ قراقور ته رینګ وکړه ورته یې مونږ که راشي وی زمونږ به مېلمې وی شپه به دې مونږ کوئ او چې دوکان نه راځي که نه هغه ډبلې به ځان سره راوړې د خدای زاري مینې په ډبلې څه کې دا زما کار دی په دې کې ته ګوتې مه وهو قراقور یو شپې له راوغواړه بس ته دا کار په ما باندې پیدا بس صحیح ده خو ګورې چې قراقور نه مې خلاص کې ګور ویم داسې به دې ته خلاصه کړم چې قراقور به د 400 په اړخ بیا نه راځي ښځه ټیک شو صبر پر زبیر دې شروع کړې ده کجې خوله دې لیدې ده ړ دې راله پوه کو تا وی چې زما اشنا دی او زما دوست دی زه اوس څه وکړم دا خو 7 بجې دي دا څه کوي داروندار وای ما زه خوب وینم څه د دوکان ډبره دلته اروندار دا څه کې د خدای مسلمانی وی قراقور ورو تا ته پته نه لګي نه ویم دا خو چې کله مونږ کر نوې مېلمه راشي او دلته کې شپه وکړي او سهار د خوبه راپاڅي نو دا مې وله خاوند په ګفټ کې ورکوي ګفټ کې ولې ورکوي تخته قراقور ارادې یې ماته ښه نه ښکاري وی په دې قراقور د چو شوه دې خو د کور وتښتېدو چې قراقور څه شو بدخولني ولې څه چل قراقور څه شو وی ویم ته د هغه نه خبر نه خفه شو لاړه نو په څه خفه شو
ویم په دې ډبلې خپه شو ما ته وی دا ډبلې ما لره ما ورته وی دا ډبلې خو زما د خاوند ده خدای دې بیخ او بنیاد وباسه دا ډبلې خو ما نه کړم کولا قروه او تا زما د بچپن ملګري په دې ډبلې خپه کړو راکه چې وینې سره وپسې او وې مور کنه خورا دا ډبلې دی والا نو مې دا پکاو